محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله د لرو بر افغان تباهی او د پاکستانی ملایانو او مذهبي جماعتونو کردار وطنوالو د پاکستان چې کم مذهبي جماعتونه ویل کېږي دا په اصل کې مذهبي نه دي دا فرقه‌ای دي مثلا جمعیت العلماء اسلام د دیوبندیانو پارټي دا په دې کې یو بریلوي وهابي شیعه نشته جمعیت العلماء پاکستان د بریلویانو پارټي وا مولانا شاه احمد نورانی صاحب یې مشر په هغه کې یو دیوبندي یو وهابي یا شیعه نو دا نمونه د شیعاګانو خپل سیاسي ډلې وي جماعت اسلامي ځان له یو ډله ده دیوبندیانو به دوی ته مودودیان وي خو چې کله د افغانستان د کشاله شروع شوه نو دغه الزام په بیا نه دی لګېدلی نو وطنوالو زمونږ د کشاله بنیادي د درې اویاینه شروع ده چې کله پاکستان په افغانستان کې مداخلت کولو خو د دې صحیح وخت هغه راغی چې کله په 22 دسمبر 1999 یعنی 1979 کې د امریکای سیکرټري خارجه برزنسکي د امریکای صدر جیمی کارټر ته افغانستان ته د روسي افواجو پر راتلو برخلاف یو پالیسي جوړه کړله او هغه دستخط کړه اعلان شوه هغه پالیسي تر ننه پورې هم روانه ده دا پالیسي څه نوې پالیسي نه وه دا هماغه وه چې د سوشلیزم خلاف به اسلام د یو وسیلې په توګه او مسلمان د جنگ د خشاک په توګه جنګو خو دلته امریکې پکې نورم اضافي کارونه وکړو مثلا سعودي عرب ته ووی چې په دې کې که جنګي وسله وي او که نور کارونه چې څومره پیسې زه ورکوم دومره به ته ورکوې سعودیه ورته ووی بالکل ټیک ده نو په سویټزرلینډ کې د سی آی ای بینک اکاونټ کولاو شو او په هغه کې به میاشت په میاشت امریکې چې څومره ورکولې هم دومره به سعودي عرب ورکولې د دې پریکړه به چا کوله چې څومره به رالیږي دا پریکړه په اسلام آباد کې ناست د سی آی ای سټیشن ډایرکټر هوورډ هارټ او د آی اس آی مشر جنرال اختر عبدالرحمن کوله کتابونه دا لیکي چې دوی هر څومره غوښته ده د میاشتې د هغې نه زیاته دوی ته مې ورکړې شوې ده اوس د مذهبي ډلو کردار ته چې کله راځو نو دا کار امریکې سعودیه ته حواله کړو د سعودیې نمایندګي په وخت کې د سفیر او د بادشاه نه علاوه د سعودیه چې کوم انټیلیجنس مشر و فیصل ترکی او دغه نائب احمد بدیب بکوله نو دې یو لږ تراغلل چې دا جنگ کوو خو د دې لپاره به موږ مدرسې جوړو امریکې دا پریکړه کړې ده سیلیبس خو هماغه و چې کم نبراسکا یونیورسټۍ کولو نو دې دپاره ضروري ده چې ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر فضل الرحمن لرې کې دا یو سکالر و دغه په ځای باندې یوسف بنوري جوړ کړه نو مولانا یوسف بنوري د اسلامي نظریاتي کونسل مشر جوړ کړو دا دیوبندي و او د وهابیت سره ډیر نږدې تعلق و نو د دې ځای نه خو به دیوبندي او وهابیت اتحاد شروع کېدو دویم یې ورته وویل چې په فیصل آباد کې مدرسه ده هغه ته به خصوصي امداد ورکوي دا هغه مدرسه وه چې د کم نه بیا د القاعده یو مشر ابو زبیده گرفتار شو دریم دغه فارموله جوړه کړه چې دیوبندي وهابي به څنګه یو ځای کوو نو یو طرف ته خو جنگ روانو بل طرف ته جنگي مدرسې یعنی دینی مدرسې جوړېدل شروع شو
اوس د دینی مدرسو د شمیره صرف لګ د ځان سره محفوظه وساتي چې پاکستان جوړېدو په پاکستان کې ټول دینی مدرسې د 300 نه کمې وي. د افغان جنگ د شروع کېدو نه مخکې په ټول پاکستان کې دینی مدرسې د 900 نه کمې وي. په دې کې د دیوبندیانو مدرسې د 300 نه کمې وي. خو چې دا جنگ شروع شو د امریکې د حکم راغی د پیسې راغله د امریکې او سعودیا دا دته پټرو ډالر وای خو دا بنیادی ډالرو په شکل کې راتله. نو دغه مدرسې دومره زیات شولې چې د دیوبندیانو مدرسې په شپږ کالو کې 8000 رجسټرډ او 12000 غیر رجسټرډ شوي. په 2002 کې د تعداد 40,000 رجسټر مدرسو ته ورسېدو. خو یو بل پریکړه هم شوی و د مدرسو په د دینی مدرسو او د ملایانو په حواله سره. هغه دا چې د امریکې دا ویل چې شیعاګان به په دې کې نه اخلو. دا د خمینی د وجنه دا به اعتبار دي د ایران د وجنه. او سعودیا بریلیوان نه اخیستل. نو شیعه ورنه اوټ شو. بریلوي ته دا ویل شو چې ته یا وهابي شه یا جماعت اسلامي سره شه یا جمعیت الاسلام سره شه. نو که چرته هغه په دې جنگ کې شرکت اخیستو د چې دوی ورته جهاد وي نو بیا به بریلوي داسې راتلو. نو په دې جنگ کې چې کم انساني خشاک استعمال شو پاکې 80% لرو بر افغانو دا مدرسې په دې افغان مهاجرین کیمپ یعنی کډوالو کیمپونو کې جوړې شوې. د پوله سره جوړې شوې. پښتون علاقو کې جوړې شوې. 1300 په کراچۍ کې جوړې شوې. الته د بریلیانو تعداد 1/4 یا 4 برخه وه. خو په 1300 مدرسو کې 1500 دیوبندي مدرسې جوړې شوې. نو دا اوس خام مال پیدا کوي. په دې کې بیا د دارالعلوم حقانیه خو مخکې نه جوړه وه. د هغې ګرانټ سیوا شو. د هغې اهمیت سیوا شو. دا په وخت کې جمعیت الاسلام کې فرق نه راغلی. دا یو جماعت و. فضل الرحمن مولانا سمیع الحق. نو د دې نه انساني خلق یعنی افغان کډوال دغه پښتانه د پنجاب خلق څه د سند لږ د کشمیر او د عرب نه هغه مجرمان چې کم راخلاص کړي شوي وو چې ته به واپس وطن ته نه راځې خو هلته به جهاد کوې. پاک ایمان الزواري وو. نو دا نمونه دا جنگ شروع شو. اوس دغه جنگ چې شروع شو د پاکستانی ملایانو او دغه دوه سیاسي ډلو اولنې سوال خو دا دی یا اولنې نکته دا ده چې د دغه مشرانو خپل بچي دغه جهاد ته نه لېږل. که دا چېرته جهاد وو نو بیا خو جنت وو. نو دوی خپل بچي جنت ته نه ولېږل. دوی د نورو بچي ولېږل. خپل بچي چېرته ولېږل؟ چا امریکا ته ولېږل، چا اروپا ته ولېږل، چا غټو غټو پګړو دپاره مدرسو ته ولېږل. خپل بچي بالکل نه ولېږل. نو دا خو یو اول نکته ده. دویم نکته دا ده چې دا جنگ په افغانستان کې چې کم پیل کړی شو په دې کې کرایم اگینسټ هیومینټي وشو. د انسانیت خلاف جرمونه وشو. په دې کې یو داسې ټچ ایکسپلوسیو وو چې ګوتې به دې ورړې نو به درز وکړو. دا یو امریکې مواد راوړی وو. ISI ته ورکړی وو. هغه ورته د پنسل ګړې ټایم پیس شکل ورکو. دا په د افغانستان کې خواره کړو. نو دا د دې ځای نه چې څومره هم جنګیالي یا جهادیان چې څوک تلي وو نو کنل امام خو به هلته و. امیر سلطان تارړ عرف کنل امام. نو دا دوی خواره کړل په افغانستان کې. دا پینونه پنسلونه ګړې دا د لوبې شیونه ټایم پیسونه نو چې چا ګوتې ورړلې نو یا به وردرز به شو یا به هغه مړو یا به لاس نه یا به خپې نه وي. خو دغه زمونږ ملایانو دغه د پاکستان ملایانو او دغه ډلو په دې باندې هیڅ اعتراض ونه کړو. په دې جنگ کې زهر استعمال شو چې په کم کې هوټل باندې روسي افواج یا افغان افواج ډوډۍ خوړله نو پاکې به په خوراک کې زهر ورکو. پاکې که عام افغاني مړ شو نو مړ شو. په دې جنگ کې هیروین راغله. هیروین اولنې کارخانه په لکړو مومندو کې جوړه شوه. بیا 3 کارخانې په کونړ کې ګلبدین حکمتیار په خپله جوړې کړې.
دغه زمونږ ملایان دا پاکستانی مذهبي ډلو یا فرقه‌ایي ډلو په دې باندې هیڅ اعتراض نه کول. بیا په دې کې یو C4 پلاستیک ایکسپلوسیو ډیوایس و چې هغه به د ګل په شان و، بلډینګ ته به دې ولګولو، هغه به دړه شو، چې پل ته به دې ولګولو، پل به ختم شو. دا ټول جرایم وشو او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو او د حضرت ابوبکر صدیق هغه تعلیمات چې کم د شام د فتح کولو لپاره کم لښکر لېږي هغه خلاف ورزي وه. بخښنه غواړم بس کې کال راغلی نو دا د هغې خلاف ورزي وه چې هغه حضرت ابوبکر صدیق ورته ویلي وو چې د میوهدار ونه به نه کټ کوې، که بوډا و هغه ته به څه نه وایې، زنانه ته به څه نه وایې، ماشومانو ته به څه نه وایې. دا ټول تعلیماتو دلته خلاف ورزي وشوه او د پاکستان ملایان چې ښه خبر و، د دوی چڼې تلي، که بچي نه و تلي د ده چڼې تلي وو، د ده د جومات نه خلک تلي وو، ده لېږلي وو خلک، ده ته ښه پته وه چې هلته څه کېږي او دوی به الټا هلته پروپیګنډه کوله چې دا روسي افواج کوي چې زیات نه زیات افغانان کډوال شي. نو دغه دویم کردار اهم و. دریم چې کم د دې ملایانو او د دې فرقه‌ایي یا مذهبي ډلو کردار دی، چې کله وار ان ټیرر شروع شو، خودکش حملې شروع شوې. تر ننه پورې هم دغه ملایان د خودکش حملو په حواله سره فتوا نه ورکوي، اسم نه وایي. څلورمه چې کومه خبره ده دا ده چې هغه علماء حق چا چې د خودکش حملو ته، ځاني مرګو حملو ته حرام وي، لکه مولانا حسن جان چې شهید کړی شو، مفتي صبغت الله چې حلال کړی شو، او دا نمونه په وزیرستان کې 2-3 مفتیان او 2 درجن نه زیات ملایان چې د دې مخالفت یې کړی و یا په هر ځای کې چا مخالفت کړی دی، تر ننه پورې هم دا ملایان او دا پاکستانی مذهبي ډلې دغه نه یادوي، ذکر یې هم نه کوي، ورځ یې هم نه لمانځي، دا هم نه وایي چې مولانا حسن جان سره چې څه وشو دا ظلم وشو. نو د علماء حق ملګرتیا هم دوی ونه کړله. یو بله نکته چې کومه اهمه ده دا ده چې د پاکستان دغه ملایان او دغه سیاسي ډلو څه عجبه پالیسي ده. په هندوستان کې دا سیکولریزم غواړي، په افغانستان کې هر وخت جنگ غواړي، او په پاکستان کې مشرف هم ټیک دی، ضیاء الحق هم ټیک دی، باجوه هم ټیک دی، نواز شریف هم ټیک دی، شهباز شریف هم ټیک دی، اوس عمران خان هم ټیک دی. نو دلته دغه پالیسي وي، نو دا د اسلام په لحاظ سره کومه طریقه وه، کم قسم اسلام ورته ووایو. بیا په دې کې ځینې مدرسې خصوصا دارالعلوم حقانیه چې دې ته هر وخت ګرانټ اینډ ایډ ورکړل شوی دی، او سعودیه چې کومې اضافي پیسې ورکولې پکې ډېرې ډلو ته پیسې ورکړي دي، خو دې مدرسو ته هم ورکړي دي. دا مدرسه چې کومه وه دا د افغانستان د افغانانو یو قبرستان یا د افغانانو کسابخانه، خو چې کله دغه ټول علماء کرام په دې ټولو خبرو غلي پاتې شول، نو د وارن ټیلر کې چې آرمي پبلک سکول غمیزه کده، که د کویټه د وکیلانو غمیزه ده، که دا چېرته بازارونه وډزېدل، که دا چېرته جوماتونه وډزېدل، که دا چېرته په جنازې وډزېدلې، دې علماء کرام دې سیاسي ډلو چېرته هم څه نه دي ویلي. یو فرق ضرور راغلی دی چې جمهوریت اسلامي د هغې نه په شا ده، خو جمعیت علماء اسلام چې دا ټول خام مال یې ورکړی و، د هغوی نن هم پالیسي نشته. نو په دې دوران کې د دوی کردار کې اهمترین خبره دا ده چې که مدرسې زیاتې شولې د ده حیثیت زیات شو، دې پلن کړی شو، دې غټ کړی شو، د ده مالی حیثیت زیات شو، د ده سماجي حیثیت زیات شو، او د اسلام کولو اسلام آباد و کرسي نصیب شوله، حکومتونه نصیب شول. هغه مولا چې د دې مخکې دا حیثیت نه و، خو د ټولو نه غټ چې کوم ماته د ده په حواله سره د دې ملایانو او د دې مذهبي ډلو یو عجب کردار راته ښکاري دا ده چې دې د فلسطین او د کشمیر ذکر کوي، دې د لرو برو افغان د غمیزو ذکر نه کوي.
د دغه غمونه خپل غمونه نه ګڼي. د کشمیر او د فلسطین ذکر شروع کی چې د موږ نه د خپل غمونه هیر کی. ګوره جی د فلسطین 2 کاله مخکې آبادی څومره ده؟ 15 میلیونه. او 15 میلیونه زیات خو صرف افغان کډوال راغلي دي. د کشمیر ټول آبادی څومره ده؟ 12 میلیونه. په 12 میلیونه کې 9 میلیونه چې کم دي مسلمانان دي. او ټول افغانانو کې 15 لکه شهیدان شوي وو. د طالبانو په د موجوده دور کې 2.5 لکه لرو بر افغانان شهیدان شوي یا مزور شوي دي. په دې باندې به هیڅ خبره نه کوي. د افغانستان 12 لکه خلک د لاس یا خپونه دا یې نه وي معذوره شول. د شرپاو هسپتال کې جرمني پراستیس سنټر جوړ کو چې دا اعضا ورته ولګي. دا په یو کال کې د ایشیا تر ټولو نه غټ مرکز ځکه شو چې دلته 12 لکه خلک یا بلاس یا بې خپو ګرځېدل. د مولا د سیاسي ډلو مذهبي ډلو چرته زمونږ د غمیزه ونه ګڼله. چرته د دې ذکر ونه کړی ونه کو. چرته هم د زمونږ د درد بیان نه کو. چرته یې ونه پیژندلو. او درته پردي غمونه داسې پیش کړل چې د فلسطین او د کشمیر غمیزه د لرو بر افغان غمیزه په مقابله کې داسې ده لکه د یو افغان د لر افغان په کور کې 15 جنازې وي، د بر افغان په کور کې 15 جنازې وي. او دی ورته وایي چې کشمیري چې کوم دی هغه ملیریا د ورشه د هغه تپوس وکړه، او فلسطیني چې کوم دی هغه ټایفاید شوی د ورشه د هغه تپوس وکړه. تاسو یقین وکړئ پوره د دوی تحقیق وکړئ. زمونږ غمیزې د دوی د غمیزې نه زیاتې دي. خو چې زمونږ په کور کې جنازې وي نو موږ به د ټایفاید او د ملیریا مریض تپوس څنګه وکړو؟ په دې باندې به زمونږ د مولا د پاکستان د مولا د پاکستان د مذهبي ډلې څنګه را سره پوه شي؟ څنګه به زمونږ د درد دوی درد وپېژني؟ که دا چرته د خلفای راشدین د اصولو مطابق ځي، خو دا درد خو د دوی درد دی. خو چې داسې نه ځي نو بیا خو به مسله جوړېږي که نه؟ بیا خو به سوال اوچتېږي که نه؟ نو نن دغه الیکشن چې هر څنګه شوی دی، زما د الیکشنونو سره هیڅ کار نشته دی. خو په دې الیکشنونو کې مذهبي ډلې بالکل ماته خوړلې ده. نو زما دا خیال دی چې په پاکستان کې آباد پښتون هم په دې خبره پوه شو چې دغه مذهبي ډلې او دا ملایان په اصل کې څه دي. ما ته په تیر ویډیو کې سوالونه شوي وو چې ته په اردو کې ولې نه وایې؟ ګوره وطنوالو، مولا د پنجابي مسله د سره نه ده نه، مولا د سرایکي مسله د سره نه ده نه، مولا د بلوچي مسله نه ده، مولا د هندوستاني ماجر چې کوم په کراچۍ حیدرآباد کې اوسېږي د هغه مسله نه ده، مولا په افغانستان کې آباد د تاجک مسله نه ده، مولا د ازبک مسله نه ده، د هزاره مسله نه ده. مولا صرف زمونږ مسله ده. موږ مولا پرست خلک یو، موږ شخصیت پرست خلک یو، موږ مرده پرست خلک یو چې کله عثمان کاکړ رانه شهید شي په لکونو خلک جنازو ته لاړ شو، او چې کله ژوندی وي نو بیا څه کوو؟ نو موږ به خواست کوو، دعا به کوو چې خدای دې زموږ علما کرام ته نیکه لار وښیي. خدای دې وکړي چې زموږ د لرو بر غمیزې ته دوی غمیزې ووایي. خدای دې وکړي چې د فلسطین او د کشمیر چغې دې وایي، خو د لرو بر افغان د غمیزو ته دې هم ووایي، او د خودکش حملو په حواله سره دې هم پالیسي واضح کړي. او که چېرته دوی خپل اولاد جهاد ته نه لېږلو، پردې لېږلی دی، نو که چېرته غلطي کړې دی هغه دې تسلیم کړي. که هغه جهاد و خپل بچی نه دی لېږلی نو دغه غلطي دې تسلیم کړي. خو علما کرام دې دا ومني نور چې نور موږ په علما حق په علما سو باندې پوه شوي یو. نور د مذهب په نوم باندې د پښتنو سره لوبې کول به آسان نه وي.
اوس د سوشل میډیا وخت دی اوس به په اصلي معنو کې چې څوک د اسلام اصولو مطابق باندې چلیږي او علماء حق وي د هغه به احترام وي د علماء سو احترام به بالکل اونکو وطنوالو ډېره مننه په مخه